اشرف غني نن یو ځل بیا کارنامه وکړه. څنګه یې افغانان خوشحاله او هیلهمند کړه. دا چې اشرف غني تازه څه کړي دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني نن په ار کې د یوې غونډې په ترڅ کې په رسمي توګه د طالب انس حقانی په ګډون د دریو مهم طالب قمندانانو او دوه امریکایي استادانو د تبادلې خبر ورکړ. د دغې تبادلې د خبر په اړه د شپې ناوخته په رسنیو کې د سرچینو له مخې خبرونه خپاره شوي وو، خو نن د ورځې په اوږدو کې افغان ولسمشر ملت ته د وینا پر مهال ومنله چې انس حقانی او دوه نور لوړپوړي طالبان یې په مشروط ډول د امریکایي استادانو سره تبادله کړي دي. د ولسمشر غني پر وینا د دې پریکړې له مخې به د امریکایي پوهنتون له استادانو سره به انس حقانی او د سراج الدین حقانی ماما مالی خان زدران او د طالبانو د قطر دفتر د غړي محمد نبی عمري ورور قاری عبدالرشید عمري هم تبادله شي. د معلوماتو له مخې د 2014 کال د اګست میاشتې په 8 نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه استادان هر یو تیموتو جان د استرالیا اوسیدونکی او بل کیوین کینګ د امریکا تبع و چې هغه مهال د طالبانو له لورې له کابله وتښتول شول. اوس د یوې تبادلې له لورې بیرته راخوشي کیږي. ولسمشر د وینا پر مهال وویل د دغو دوو بهرنیو استادانو خوشي کېدل له طالبانو سره په غیر مستقیمو مذاکراتو کې زموږ د اساسي غوښتنو یوه برخه وه چې وشوه تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی یې کوو. نوموړي د خپلو خبرو په دوام کې دا هم وویل له افغان حکومت سره دا مهال د وسلوالو طالبانو 11,000 نور بندیان هم شته دي چې حکومت ورسره د اسلام نړیوالو او افغانستان د قوانینو او انساني حقونو په چوکاټ کې چلن کوي. ولسمشر زیاتوي چې د افغانستان د حکومت چلن له طالب زندانیانو سره هیڅ وخت پردي سلیقوي او یا هم د غچ اخیستنې پر حس استوار نه دی. خو نوموړي دا هم وویل په هغو صورت کې که طالبان د افغانانو په وژنه ټینګار وکړي او یو ځل بیا د خپلو بهرنیو او پردیو د ګټو د ملاتړ په خاطر د افغانستان خلک قرباني کړي له هماغه ځواب سره به مخامخ شي چې په 1998 کال کې ورسره مخامخ شول. د یادولو د بل خوازینې سرچینې بیا وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیم ترمنځ د سولې خبرې هم پیل شي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.